د مزار هوټل ملي سوداګریز مرکز په ودانۍ کې یو جومات تر جوړېدو وروسته د بلخ د والي او د هیواد د اماراتي شرکتونو د عمومي رئیس په حضور کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه جومات چې د بلخ د پخواني والي شهید محمد داود مزمل په نوم نومول شوی په یوه وخت کې د 3000 لمونځ کوونکو د ځایېدو وړتیا لري. ما خواستیم که محبت تاجر که دولت زیادتر باشه، شهید مزمل را خاطراتش گم نباشه. ما تاجرای یک جای شدیم که ماجد پروژه ملی مزار هتل به نام شهید مزمل صاحب بنیادگذاری کنیم. مزار هتل پروژه الحمدلله د افغانستان په سطح یو نمونه‌ای هغه پروژو څخه چې خصوصي سکتور د حکومت سره په شراکت سره یو ځای چارې پر مخ وړي. د بلخ والی چې دغه جومات د پرانستې په مراسمو کې ګډون کړی و دغه سوداګریز مرکز په جوړولو کې د یاد ولایت د پخواني والي هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې افغانان باید سره یو موټی شي او د خپل هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. د دې مزار هوټل افتتاح حاجي صاحب مرحوم کړی و، نن دا د اکثره جوړ شوی دی. نو دا ښکارندوی دی چې افغانستان په خپل افغانان جوړ نه کړي، په خپل لاس سره ور نه کړي. دا پخوا ول نه جوړېدی، اوس په درنیم کال کې په خپل عوایدو او په خپل د افغانستان په شتمنۍ دا هوټل جوړ شو. دا د شکر ځای دی. نو دا د اتفاق او د وحدت هم یو نمونه ده. همدارنګه د هیواد د اماراتي شرکتونو عمومي رئیس او یو شمیر نورو هم دغه ډول مرکزونو جوړول د هیواد د اقتصاد په وده کې یو مهم ګام وبله او له سوداګرو یې وغوښتل چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي او دغه ډول مرکزونو په جوړولو سره هیوادوالو ته کاري فرصتونه چمتو کړي. دغه تجارانو مسؤلینو چې د مزار هوټل د بنیاد دپاره دا لاس ورکړی دي، نن یې موږ تاسې شاهدان یو. د دې په مثل باندې په سوونو پروژې زموږ ستاسې ومخته دي باید د اقتصاد په لاس ورکولو سره موږ دغه پروژې ورغوو او د نظام دغه پایه زموږ څخه متزلزله نشی. بیاین تجاره ملی ما مثل که امروز یک نمونهش مزار هتل است. این مزار هتل که یک پروژه ملی هست، یک پروژه است که به سطح افغانستان یک پروژه است. دیگه تجاره ملی ما با تشویق شود. بیا یا تنها مزار نیست، دیگه ولایت هم سرمایه‌گذاری بکنه. بیا ملت خود کار برش پیدا بکنه. انشالله العزیز نظام اسلامی حمایه همه ملت تجاره ملی ما است. د یادونې وړ ده چې د مزار هوټل ملي سوداګریز مرکز په 15 پوړیز ډول په څه باندې 12 جریبه ځمکه کې جوړ شوی چې دغه مرکز لومړنۍ چارې 2 کاله وړاندې د شهید محمد داود مزمل په دوره کې پیل شوې وې.